Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Initiating in the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Hope every single one of you is fine and doing well, and welcome to Mohsin Aryana Professional Academy's orientation class. په اول سر کې مخکې د دې چې زه تاسو ته د برنامو په اړه معلومات درکوم، تاسو دغه عکس ته وګورئ. Success means کامیابي. Step number 1, step number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 او داسې مخکې ځه. بیا دغه کوټیشن د تاسو وګورئ چې the first step is always the hardest. لومړنی قدم همیشه سخت وي. په پښتو کې موږ یو متل لرو چې د هر کار شروع سخته وي. کله چې د یو کار شروع کړ بیا هغه سختی نه وي کوم چې په اول سر کې. نو موږ معمولا چې کله یو کار شروع کوو جرأت نه لرو. د ویرې او د ډار له وجې نه دا چې لومړنی سټپ همیشه سخت وي، موږ هغه مکمل کار پرېږدو او د هغې نه بې برخې شو. یو بل کوټیشن even the greatest was once a beginner. حتی هغه کوم چې بهترین خلک وو، تر ټولو اعلی خلک وو، دی اول بګینر وو. یعنې دوی داسې نه وو چې ډایرکټ سمدستي دوی همدغه شانې ګریټسټ شو. دی اول په بګینر کې وو. دی اول بګینر د شروع نه هر نفر چې یو ځای ته رسیږي د اول د اولنی سټپ نه لومړنی قدم نه دوی سټارټ اخلي. Don't be afraid to take the first step. دې نه مه ډارېږه چې ته دغه لومړنی سټپ واخلې، لومړنی سټپ ترلاسه کړې، لومړنی قدم واخلې. معمولا چې ډېر خلک په ژوند کې نه کامیابېږي هغوی د لومړني سټپ نه ویره لري، ځکه چې لومړنی سټپ تر ټولو سختترین سټپ دی. نو کله که دې جرأت وکړ همدغه سختي دې ته واخیستله نو په ژوند کې به هغه کوم کامیابۍ لپاره چې ته هلې ځلې کوې you will definitely get it. حتما به ترلاسه کړې. Okay, anyway. Welcome. ټولو ته ښه راغلاست. Day 1 orientation. دغه کلاس چې زه تاسو ته اخلم دغه ویډیو دې ته ویل کېږي orientation. orientation مختلف ځایونو کې مختلفه معنا لري چې دلته د orientation نه مطلب د نوي چاپیریال سره بلدېدل، او دا ضروري خبره ده چې کله موږ په ژوند کې د یو چا سره مخ کیږو یا حالاتو سره مخ کیږو یا برنامې سره، نو باید د دې په اړه موږ مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو دا خبره ضروري ده چې کله تاسو یو برنامه سټارټ کوئ اول د دې برنامې په اړه باندې پوه شئ. نو په همدې اساس زه تاسو ته اورینټیشن کلاس اخلم، یعنې د نوي چاپیریال یا د نوي څه سره بلدېدل. دلته اورینټیشن معنا د نوي چاپیریال سره یا د نوي موضوعاتو یا یو څه سره بلدېدل. محسن اریانا پروفیشنل اکیډمي، تاسو ته به زه د دغه اکاډمي په اړه معلومات درکړم چې د لومړي ځل لپاره موږ په 2018 کال کې په ننګرهار ولایت کې په اریانا پوهنتون کې موږ آغاز واخیسته، چې په لومړي سر کې په دغه زموږ اکاډمي د اریانا پوهنتون یو ډپارټمنټ و چې په دغه ډپارټمنټ کې یوازې د انګلیسي ژبه تدریسېدله او هغه هم په حضوري شکل باندې. آنلاین خدمات موږ نه درلودل. چې بیا وروسته دغه زموږ ډپارټمنټ د اریانا پوهنتون نه بیل شو او په یو مستقله اکاډمي باندې بدل شو، د محسن اریانا پروفیشنل اکاډمي په نوم باندې، چې اوس هم د همدغه نوم لاندې خپل خدمات وړاندې کوو، هم په حضوري شکل او هم په آنلاین شکل. او دا زموږ سلوګن دی چې learn in a different way. زده کړه په یو مختلفې طریقې سره وکړئ. دا چې څنګه په مختلفې طریقې سره you will know. تاسو به پوه شئ وروسته انشاءالله. Welcome to orientation class. دا د اریانا پروفیشنل اکاډمي په اړه معلوماتو. اوس راځو برنامو په اړه معلومات ترلاسه کوو په دغه اکاډمي کې. Physical and online programs. هغه پروګرامونه چې په حضوري شکل او په آنلاین شکل تدریسیږي. دا چې مخکې موږ یادونه وکړه چې موږ یوازې په حضوري شکل خدمات ترسره کول، خدمات مو وړاندې کول، او هغه هم صرف په انګلیسي برخه کې. چې وروسته بیا د ټولنې ضرورت ته په کتلو سره موږ خپلې برنامې پراخه کړلې، د انګلیسي ترڅنګ موږ نورې هم ډېرې برنامې آغاز کړلې، او بیا د ټولنې بیا یو ضرورت درکول چې د ډېرو زیاتو مصروفیتونو له وجې نه خلک نشي کولی یا په اکثره ځایونو کې معیاري زده کړې نه لري چې په حضوري شکل هغوی زده کړه ترلاسه کړي. نو موږ تصمیم ونیو چې آنلاین برنامې هم موږ آغاز کړو، چې زه د یو برنامې په اړه تاسو معلومات درکوم. اولنۍ برنامه DL 1 year diploma in English language.
لومړنی پروګرام چې مونږ لرو هم په حضوري شکل او هم په آنلاین شکل بار بار یادونه ځکه کوم د آنلاین او حضوري چې اکثره شاګردان فکر کوي چې دغه اکاډمي یو ورچوال اکاډمي ده یعنی موجوده نه ده په آنلاین شکل باندې یوازې خدمات ترسره کوي او یا ځینې شاګردانو ذهن ته دا راځي چې دا صرف په حضوري شکل د آنلاین نه لري نو ځکه زه بار بار یادونه کوم چې فزیکل ان آنلاین پروګرامز هم حضوري او هم آنلاین په حضوري شکل هم دغه اکاډمي خپل فعالیت ترسره کوي او هم چې دی په آنلاین شکل باندې نو لومړنۍ برنامه چې په حضوري په آنلاین شکل مونږ لرو هغه ډي ایل برنامه ده 1 year diploma in English language یو کلنه د انګلیسي ژبې برنامه ده د دې سره څنګ کې دوهمه برنامه ډي آی ټي 1 year diploma in information technology دا چې د انګلیسي ترڅنګ کمپیوټر هم او د کمپیوټر مربوط برنامې هم د ټولنې ضرورت دی او باید هر نفر پې پوه شي نو د انګلیسي ترڅنګ مونږ ډي آی ټي برنامې هم په حضوري او هم په آنلاین شکل باندې لرو بله برنامه سی آی ټي سرټیفیکیټ انفارمیشن ټیکنالوژي دا چې یو کال ډیر زیات وخت دی یو نفر غواړي چې صرف د ضرورتو مطابق چې په یو اداره کې کار ترسره کوي په کمپیوټر باندې پوه شي افیس پروګرامونو باندې نو هغه بیا ډي آی ټي ته ضرورت نه لري نو شپږ میاشتنی سی آی ټي پروګرام وایي نو ډي آی ټي ترڅنګ سی آی ټي پروګرام چې دا هم د شپږو میاشتو لپاره دوام کوي او په دې کې افیس پروګرامونه او د سره ورته کوم هغه کارونه چې کمپیوټر مربوط په اداراتو کې ستاسو په کاریږي هغه تدریسیږي هم په حضوري شکل هم په آنلاین بله برنامه چې مونږ لرو هغه سپاوس ویزا اور آیلس لایف سکلز دا هغه برنامه ده چې کله یو نفر په یو کې اوسیږي یو کې هیواد کې ژوند کوي لندن کې ډېر خلکو سره بلد نه نو کله چې دا د دې د جوړې څخه د ښځې او خاوند څخه یو نفر هلته وي او غواړي چې خپل لایف پارټنر د ځان سره بوځي هلته نو دوی چې کله ویزا رالیږي دوی باید یو انټرویو پاس کی اول که چېرته دوی هغه انټرویو پاس کی نو دوی کولی شي یو کې هیواد ته لاړ شي دغه خپل د ژوند لایف پارټنر د ځان سره بوځي که ښځې هلته خاوند ځان پسې که خاوند هلته ښځه ځان پسې بوځي باید دوی یو انټرویو ورکړي دغه انټرویو لپاره کلاسونه موږ په لوړ معیار سره هم په حضوري شکل او هم په آنلاین شکل لرو چې موږ دغه انټرویو لپاره نفر ټرین کوو بله برنامه آیلس یو نړیوال ازموینه د آیلس چې کله تاسو نړیوال پوهنتون کې زده کړه کوئ نو هغوی تاسو نه د انګلیسي نړیوال سند غواړي چې دغه نړیوال سند لپاره تاسو باید یا آیلس پروګرام وکړئ یا ټافل پروګرام وکړئ یا ډولنګو چې هغه به خپل ضرورت لري چې کوم پوهنتونونه کوم مني آیلس چې دی دا یو نړیواله ازموینه ده نو کله چې تاسو دغه ازموینه ورکوئ د دې لپاره تاسو باید اول ټرین شئ دې باندې باید ځان پوه کړئ نو دا هغه چا لپاره چې په انګلیسي باندې تر ډېره حده پوهېږي یعنې ډېر وخت تدریس هم کړی وي کوم ستونزه پر ریډینګ لیسنینګ سپیکینګ رایټینګ کې ونه لري د انګلیسي په ټولو اړخونو باندې پوهېږي بیا دغه آیلس ازموینه ورکوي بله برنامه پی جي سي پروفیشنل ګرامر کلاس هغه نفر چې انګلیسي حد اقل یو کال ویلي او په انګلیسي باندې پوهېږي تر ډېره حده غواړي چې ګرامر په مسلکي شکل باندې زده کړي یا غواړي تدریس وکړي په یو ځای کې یا همداسې د ځان د پوهې لپاره اډوانس سکلز باندې پوه شي په ګرامر کې د تدریس لپاره یا د نړیوالو ازموینو لپاره دا باید په ګرامر باندې مکمل پوه شي نو دې لپاره موږ د ګرامر کلاس هم لرو پروفیشنل ګرامر کلاس هم حضوري هم آنلاین جی ایس ګارانټیډ سپیکینګ بعضې خلک هغه غواړي صرف داسې یو کلاس واخلي چې صرف سپیکینګ زده کړي یعنې نور سکلز زده یې غواړي چې رواني خبرې زده کړي نو هغې لپاره موږ ګارانټیډ سپیکینګ برنامه لرو چې 3 میاشتو نه تر 15 میاشتو پورې دوام کوي دا هم د هغه چا لپاره ده چې په انګلیسي باندې پوهېږي تر یو حده انګلیسي تعقیب کړي وي صرف ژبه روانول غواړي نو هغې لپاره به ګارانټیډ سپیکینګ کلاس موږ لرو بله برنامه اسلامیک سټډیز فار افغانز لیوینګ ابراډ اسلامي زده کړې دا چې زمونږ ستاسو ډېری افغانان خارج هیوادونو کې اوسېږي په جرمني کې کینیډا کې امریکا کې یا نور داسې هیوادونو کې چې هلته دوی د اسلامي زده کړو لپاره مناسب چاپیریال نه لري چې دوی هلته زده کړې وکړي خپل بچیان ولېږي قرآن شریف زده کړه وکړي د ناظرې د حفظ د تجوید او دغه رقم د ترجمې یا قاعده دعاګانې لمونځونه په صحیح شکل باندې زده کړي هلته ماحول ورته جوړ نه یا د ډېر زیات مصروفیتونو له وجې نه نشي کولی نو الحمدلله اریانا پروفیشنل اکاډمي دغه ویاړ هم د ځان سره لري چې ستاسو خپلوان په خارج هیوادونو کې اوسېږي یا ګاونډیان مې یا نور داسې ملګري خلک تاسو سره بلدتیا لرئ نو انشاءالله د بل هر چا نه په ښه شکل سره به موږ زده کړې ورکوو چې هم ښځینه استادان لرو هم نارینه استادان لرو د دوی لپاره او په خارج هیوادونو کې دې ته موږ کولی شو اسلامي زده کړې په مکمل ښکلي او په مسلکي شکل سره به انشاءالله دوی ته تدریسیږي
راځو اوس مشخصا د ډیل برنامه چې موږ د انګلیسي یو کلانه برنامه لرو په دې کې تاسو باید څه زده کړئ. ډیل کورس انګلیسي ژبه نه یوازې انګلیسي بلکې هر ژبه چې تاسو زده کوئ تاسو باید په لیسنینګ، سپیکینګ، ریډینګ، رائټینګ دې څلور سکلز باندې باید تاسو ځان پوه کړئ. یعنی هم تاسو وکولای شئ بل څوک انګلیسي وایي تاسو پې پوه شئ، خپله هم ویلی شئ. یو ځای کې انګلیسي لیکلې په کتاب کې په یو لوحه باندې په یو ځای کې ته باید هغه لوستلی شئ، معنا ته اخیستلی شئ. You should also be able to write. تاسو باید دا توانایي هم ولرئ چې رائټینګ وکړئ. رائټینګ نه هدف دا نه دی چې مطلب استاد په تخته باندې یو څه لیکلي یا کتاب نه ته یو څه راواخلو کتابچې ته راوړئ. رائټینګ نه مطلب ته باید یو پیراګراف لیکلی شي، ته باید ایسے لیکلی شي، ته باید په دې باندې پوهېږي چې دې کې پنکچویشن زه څنګه یوز کړم، how can I use capitalization correctly، سنټنس سټرکچر باندې باید ته پوهېږي. ته باید یو اداره کې کار کې یو ریپورټ تانه غواړي، روزمره ریپورټ، ډیلی تانه ویکلی ریپورټ غواړي، منثلی ریپورټ غواړي، انوال ریپورټ. ته باید په هر رقم ریپورټ باندې پوهېږي چې انګلیسي کې ریپورټ زه څنګه ولیکم. ځان ته یو سی وي باید جوړولی شي، ځان ته ریزومې باید جوړولی شي. که یو ځای کې وظیفه اخلي تانه کور لیټر غواړي، ته باید کور لیټر لیکلی شي. یو خارجي سکالرشپ ته اپلای کې ریکمنډیشن لیټر تانه غواړي، ته باید ریکمنډیشن لیټر وپېژنې، موټیویشن لیټر پېژنې، ریټن لیټر پېژنې، مختلف ډوله لیټرز. نو رائټینګ زموږ هدف دا دی چې د انګلیسي ژبې لیکل چې په هغه کې هر څومره ضرورت هغه باید تاسو کولی شئ. نو رائټینګ سکل باندې باید پوه شئ. کله چې تاسو په دغه څلور سکلز پوهېږئ، لیسنینګ، سپیکینګ، ریډینګ اینډ رائټینګ، ستاسو ژبه زده ده. اما دا چې انګلیسي ژبه یو خارجي ژبه ده نو مستقیما دا به ډېره سخت دی چې لیسنینګ، سپیکینګ، ریډینګ او رائټینګ مونږ زده کړو. نو باید ورسره مونږ څنګ کې دوه سکلز نور هم وایو، وکابولري اینډ ګرامر. چې په وکابولري کې به مونږ ورډز وایو، دې ته څه شی وایي، هغې ته څه وایي، وربونه، ایډجکټیوز، مختلف کارونو لپاره، مختلف شیانو لپاره نومونه، ورډز دې باید زده. او ګرامر د لپاره وایو چې رولز زده کړو. ګرامر معنا د رولز د ژبې. دغه ورډز چې تاسو زده کړه now you should be able how to match them up and make a meaningful sentence. اوس باید په دې باندې پوهېږئ په دې رولز باندې چې دا لغاتونه څنګه سره زه یو ځای کړم، په دې نه یو سپیچ جوړ کړم، یو جمله د دې نه جوړه کړم. نو مونږ به په ډیل برنامه کې کوم چې یو کلانه د انګلیسي برنامه ده په دې کې به شپږ سکلز باندې کار کوو، شپږ مهارتونو باندې به کار کوو: لیسنینګ، سپیکینګ، ریډینګ، رائټینګ، وکابولري اینډ ګرامر. په لومړي سیمسټر کې فرست سیمسټر ټیکسټ بکس لومړي سیمسټر لپاره دغه سکلز چې موږ کوم زده کوو د لپاره کوم نصاب باید وایو، کوم کتابونه باید موږ وایو. نو پرسن ټو پرسن دا سپیکینګ لپاره موږ وایو. سلیکټ ریډینګ سیریز کې څلور کتابونه دي. نو سلیکټ ریډینګ چې دي دا د ریډینګ لپاره بیسیک انګلیش ګرامر، ازار سیریز دا د ګرامر لپاره ویل کېږي، and 4000 essential English words دا د وکابولري لپاره. دا په حضوري شکل چې موږ کله ډیل کلاسونه ټیچ کوو دلته په اکاډمي کې، نو د هر یو سکل لپاره موږ په لومړي سیمسټر کې دا کتابونه تدریسوو. اما دا چې زموږ آنلاین برنامې ډیر وخت کېږي، تقریبا څه د پاسه یو کال، او موږ ټولې هغه ستونزې درک کړي دي چې شاګردانو سره مخ کېږي. د هغه ستونزه نه یو ستونزه دا ده چې موږ کله دلته کتابونه تشریح کړو، شاګردان بیا همدغه کتابونه اخلي. د آنلاین لپاره تاسو که کتابونه اخلئ، یو دغه کتاب اخلئ سلیکټ ریډینګز، بل به دغه 4000 essential English words اخلئ. د دې هم کوم چې نوی ایډیشن دی هغه، او موږ تاسو ته پی ډي اف شکل باندې هم لیږو. دغه ازار بیسیک انګلیش ګرامر دا به نه اخلئ، د لپاره موږ چپټر وایو. په هغه چپټر ته د کتاب ټول موضوعات په هغې کې کار کېږي. او پرسن ټو پرسن به سپیکینګ لپاره نه اخلئ، سپیکینګ لپاره همداسې تاسو ته کنټینټس درکول کېږي. نو که فرست سیمسټر لپاره آنلاین شاګردان کوم کتابونه اخلي، سلیکټ ریډینګ او د 4000 essential English words نوی ایډیشن چې دی هغه کتابونه به اخلئ. بیا دوهم سیمسټر کې بیا هم همدغه کتابونه دي، یعنی دا کتابونه 2 سیمسټر دوام کوي. پرسن ټو پرسن هم 2 سیمسټره، ګرامر هم 2 سیمسټره، وکابولري هم 2 سیمسټره. صرف ریډینګ چینج کیږي په حضوري شکل. په آنلاین شکل کې به د 2 سیمسټر لپاره موږ همدا کتابونه وایو: سلیکټ ریډینګ، 4000 essential English words، ګرامر به ورسره روان وي، سپیکینګ به ورسره روان وي. په تھرډ سیمسټر کې بیا په حضوري شکل یو سکل بل هم اضافه کیږي، رائټینګ. د سپیکینګ لپاره به نور کتابونه نه وایو، ځکه شپږ میاشتې چې کله یو شاګرد انګلیسي وایي نو هغه باید په دې باندې پوهیږي چې زه څنګه په یو موضوع باندې بحث وکړم. هغه باید دې لیول ته رسیږي چې هغې ته یو استاد یو موضوع ورکوي، په هغې باندې بحث کوي. نو بیا موږ د شپږو میاشتو نه وروسته په سپیکینګ کې شاګرد باندې جنرال کار کوو چې هغوی ته موضوعات ورکول کېږي، روزمره ډیبیټس کېږي، د پریزنټیشن ورکوي، انډیویجوال ټاپکس راوړي، ټرانسلیشن په دې باندې کېږي، رول پلی مختلف.
فعالیتونه په دې باندې تر سره کیږي په صنف کې. وکیبلری لپاره دوهم کتاب، سلیکټ ریډینګ لپاره دریم کتاب، ګرامر هم چینج کیږي. بلو انګلیش ګرامر کوم چې دریم کتاب دی، دوهم کتاب بلیک په منځ کې سکیپ کیږي، هغه ټول موضوعات په فرست او په تھرد کې ویل کیږي. نو ګرامر لپاره به ازار سیریز کې بلو او د رائټینګ لپاره چپټر ورکول کیږي چې په تھرد سیمسٹر کې پر رائټینګ کې بیسک موضوعات ویل کیږي. کیپټلایزیشن، پنکچویشن، سنټنسز د درې موضوعات باندې بحث کیږي. په آنلاین شکل باندې بیا په اول سر کې تاسو دې کتابونو ته ضرورت پیدا کیږي. سلیکټ ریډینګ 4000 essential English words وخت سره به چې کوم کتابونو ضرورت پیدا کیږي هغه وخت باندې موږ تاسو ته یادونه کوو چې کوم تاسو ځان ته واخلئ. دا به فورث سیمسټر لپاره په حضوري شکل چې موږ کوم کلاسونه لرو. 4000 essential English words دریم کتاب، ریډینګ څلورم کتاب، ګرامر هغه کتاب ویل کیږي، سپیکینګ لپاره میټیریالز ورکول کیږي مواد، او رائټینګ لپاره بیا اډوانس رائټینګ باندې مونږ کار کوو. پیراګراف، ایسے، لیټرز او ریپورت رائټینګ دا څلور اډوانس موضوعات باندې بیا فورث سیمسټر کې پر رائټینګ کې کار کوي. د سره څنګه سپیشل کلاسونه یوازې دا یو کلن انګلیسي برنامه نه، یو کلن انګلیسي برنامه کې شاګردانو ختمه کړي نو باید څه وکړي، بیا نو مختلف برنامې به موږ نور لرو چې یو سپاوس ویزا انټرویو چې دا ما وخت تشریح کړ چې هغه چا لپاره چې یو کې هیواد کې ژوند کې یو غواړي خپل لایف پارټنر ځان پسې بوزي نو هغه انټرویو اخلي، هغه لپاره ټریننګ، SLT سیمینار فار لینګویج ټیچرز. کله که دوی انګلیسي زده کړي او غواړي چې تدریس وکړي نو باید د تدریس په اصولو باندې پوهیږي. SLT کلاسونه باید واخلي. ټافل کوم چې نړیوال ایگزام دی، وایلز همدارنګه کم یو نړیوال ازموینه ده چې هغه لپاره آمادګي. سپیشل ګرامر کلاس یو کلن انګلیسي برنامه چا ختمه کړي، ګرامر زده کوي. سپیشل کانورسیشن چې هغه لپاره موږ GS کلاس لرو، ګیرټډ سپیکینګ او سپیشل رائټینګ. دا سپیشل کلاسونه دي، مطلب چې انګلیسي چا زده کړي تر ډیره حد پورې ویلي به کولای شي سپیشل کلاسونه هم موږ سره په زیرو آنلاین شکل باندې جوائن کړي. دا چې مخکې په آنلاین شکل باندې مونږه ټیټ لیول شاګردانو ته کوم برنامې نه درلودلې. په اول کې چې کله موږ آنلاین برنامه آغاز کړه یعنی اډوانس لیول ټول هم دغه یو کلن ډیل شروع کېده او هغه کتابونه مطلب یو څه په جیګ لیول باندې دي. نو د خلکو تقاضات په کتلو سره موږ تصمیم ونیو چې دغه برنامې د ډیل برنامې سره څنګه لو لیول کلاسونه هم باید موږ ولرو. د هغه شاګردانو لپاره چې بیخي انګلیسي نه ویلي ځکه دا برنامه هغوی ته سخت راځي نو هغې لپاره اول موږ بیسک کلاس اخلو یو میاشت کې دوی باندې حد اقل موږ لوستل زده کوو، انګلیسي سره یو څه بلد شي. د پښتو نومونه انګلیسي ته راول، د انګلیسي کلمات پښتو ته لیکل لوستل په حروف او اوازونو دې باندې پوه شي. د هغې نه وروسته به میډیم کلاس اخلي 3 میاشتې چې هغې باندې هم پوه شي، بیا راځي ډیل ته. نو مطلب د هر لیول شاګردانو لپاره الحمدلله موږ برنامې لرو چې په دې کې په دغه میډیم لیول او بیسک لیول کې لیسننګ باندې کار کیږي، سپیکینګ باندې، ریډینګ، رائټینګ، وکیبلری او ګرامر ټول سکلز په همدې کې شامل دي. ډیټي پروګرام، ډیپلوما انفارمیشن ټیکنالوژي کوم چې د کمپیوټر زده کړې دي د هغې لپاره کوم موضوعات ویل کېږي؟ MS ونډوز، MS ورډ، MS ایکسل، MS پاورپوینټ، ICT 1 او انټرنیټ. دې باندې بحث کېږي، دې شانو باندې کار کېږي. دغه موضوعات دا به کې ویل کېږي چې په انټرنیټ کې تاسو مطلب جیمیل څنګه جوړ کړو، یوټیوب اکاونټ څنګه جوړیږي، دغه رقم فیسبوک آی ډي څنګه جوړیږي. نو په انټرنیټ مربوط چې څومره موضوعات دي هغه هم په دې کلاس کې شامل دي، ټول ویل کېږي. سټاف آریانا پروفیشنل اکیډمي کې برحاله کارمندان کوم نفر چې کار تر سره کوي موږ یو څو نفر تاسو ته راخیستلي دي. د فرست ون سر نظر الله محسن، زه په خپله باندې 14 کاله الحمدلله کېږي چې زه انګلیسي فیلډ کې کار کوم. د پانتون تر لیوله پورې ما تدریس کړی دی چې خراسان پانتون کې ما تدریس کړی دی. دغه رقم په آریانا پانتون کې طب پونځي کې ما کلاسونه اخیستلي دي انګلیسي په مختلف انسټیټیوټس کې، سکولز کې، او بالاخره الحمدلله اوس په آریانا پروفیشنل اکیډمي کې هیوادوالو په خدمت کې یو او دغه اکیډمي کې تدریس کوم چې تقریبا د 2011 راهیسې ما تدریس شروع کړی دی. خپل جنرال ډایریکټر یم د آریانا پروفیشنل اکیډمي. دوهم نفر سر سراج الله صافی and he has got 7 years experience in English language teaching. وکاله experience لري د تدریس. موږ سره برحاله جنرال مینیجر and EFL instructor، انګلیسي استاد هم دی، جنرال مینیجر هم دی. بل استاد پخوانی استاد سرکنشکاوي صاحب مشتري چې شاید ډېر خلک کې د نوم سره اشنا وي چې تقریبا 6 کاله experience لري د تدریس. د پېښور د وختونو شروع
او دلته په مختلف ځایونو کې په ډیرو ځایونو کې د تدریس تجربه لري. فرحال الحمدلله موږ سره په آریانا پروفیشنل اکیډمي کې تدریس کوي. بل استاد سر عمران نادری چې د انګلیسي ژبې تدریس 9 کاله ایکسپیرینس لري. ماشاءالله یو پیاوړی استاد دی، مختلف ځایونو کې مخکې تدریس کړی دی. خزینه استاده مستر صلاح صاحب چې 15 کاله د انګلیسي ژبې د تدریس تجربه لري او د ویاړ او افتخار خبره ده چې د خپل د آریانا پروفیشنل اکیډمي څخه فارغه شوې ده. یو کال موږ سره انګلیسي ویلې ده، بیا په مختلف ځایونو کې په کابل کې، دلته ننګرهار کې مختلف ځایونو کې انګلیسي تدریس کړی دی. اوس موږ سره د انګلیسي استاد په حیث باندې وظیفه ترسره کوي. بل نفر مستر سیدیحیا هاشمی چې موږ سره ویډیو ایډیټر او ګرافیک ډیزاینر په حیث باندې کار کوي. الحمدلله یو پیاوړی تجربه لري او په ویډیو ایډیټینګ کې او په ګرافیک ډیزاینر کې ګرافیک ډیزاینینګ کې یو ایکسپشنل ټیلنٹ لري ماشاءالله. بل نفر سر عبدالرحیم سیدی چې دا موږ سره آی ټي ټرینر دی، موږ سره په حضوري او آنلاین شکل تدریس کوي. د کمپیوټر مربوط چې کوم کلاسونه دي هغه لپاره موږ سره استاد دی چې دا هم مختلف ځایونو کې په بخښنې سره چې دیو تجربه مانه هیر شوی ایکسپیرینس دلته مانه در اخیستله باید ما ذکر کړی وی. نو سر عبدالرحیم سیدی انجینر صاحب چې په مختلف ځایونو کې تدریس کړی، حتی د نړیوالو مؤسساتو سره او په نړیوالو ویب سایټونو کې د کار کړی دی. د اوس هم برحاله چې دی په یو مؤسسه کې هم یو کار ترسره کوي او موږ سره هم آنلاین او حضوري شکل په آریانا پروفیشنل اکیډمي کې تدریس کوي. بل نفر سر حنیف الله حنیف چې موږ سره اسسټنټ ایڈمنسټریټر په حیث باندې وظیفه ترسره کوي او نور چې کوم اسسټنټس دي چې موږ سره په حضوري او آنلاین شکل موږ سره همکاران دي چې هغه اکثره موږ نه راخیستل. الحمدلله په لسګونه نفر په دغه اکیډمي کې کار ترسره کوي او په آنلاین برنامه کې ډېر نفر موږ سره مصروف دي کارمندان او هم په حضوري شکل باندې. په ډیل یو کلنه برنامه کې د انګلیسي ژبې په فزیکل کلاسز کې چې کوم حضوري کلاسونه دي دغه یو کال برنامه ده، یو کلنه ډیپلوما ده، 4 سمسترونو باندې وشل شوی ده او هر سمستر 3 میاشتې دوام کوي. هفته کې 15 ورځې درس دی او د ورځې 2 لیکچر اخیستل کیږي، 2 کلاسونه، یو کلاس یو استاد اخلي، بل کلاس بل استاد اخلي. په آنلاین شکل باندې بیا ډیل یو کلنه برنامه چې د انګلیسي دا هم یو کال پروګرام دی، 4 سمسترونه باندې وشل شوی ده او هر سمستر 3 میاشتې دوام کوي. هفته کې بیا 4 ورځې درس لرو. د اوس وخت لپاره بیا که تغیرات راځي ان شاء الله به تاسو سره شیر کیږي او د ورځې یو درس وي. نور وضاحت ان شاء الله بیا ګروپونو کې درکول کیږي او په ویب سایټ کې. په هر یو سمستر کې 4 or 5 different subjects، 4 یا 5 مضامین تاسو تدریسیږي. 4 or 5 different teachers، 4 یا 5 مختلف استادان د هر مضمون لپاره بیل بیل. ډیلی اسایمنت تاسو ته روزمره اسایمنت درکول کیږي. منتلی ایگزام آنلاین برنامه کې هر میاشت موږ ازموینه اخلو په آنلاین شکل باندې او په حضوري شکل راتللی شي په اکیډمي کې هم ازموینه ورکول شي او په آنلاین شکل هم ډېر په سهولت سره ازموینه ورکول شي. او بیا سمستري فاینل ایگزام ایگزامینیشن سین د حضوري کلاسونو د امتحان د صحنې یو عکس چې مخکینی عکسونه دي دا هم. Free seminars as SLT program for intelligent students. کله چې بیا زموږ شاګردان فارغیږي او دوی غواړي چې تدریس وکړي نو باید دوی د تدریس په اصولو باندې پوه شي چې دې لپاره بیا موږ SLT پروګرام لرو، سیمینار فور لینګویج ټیچرز چې خپلو شاګردانو ته په وړیا شکل تدریسیږي او کوم چې بهرني شاګردان راځي هغه نه بیا فیس اخیستل کیږي چې دغه SLT پروګرام کې موږ شاګردانو ته د تدریس میتودونه او د تدریس کوم اصول دي هغه ټول ورته تدریسیږي. بالاخره سرمنی فور پوزیشن هولډرز، کله چې هر سمستر کې مونږه ازموینه واخلو هر 3 میاشتې بعد کوم شاګردان چې پوزیشن کې راځي هغه ته مونږ غونډه نیسو، هغه استایو ترڅو هغه کوم نفر چې کوم شاګردان چې په پوزیشن کې نه دی راغلي هغه هم تشویق شي. آنلاین شکل باندې هم کوم شاګردان چې پوزیشن کې راځي نو بار بار هغه ته مونږ چې د پوزیشن هولډرز ته چې فرست سیکنډ تھرد راځي مونږ ورته ستاینلیک د آریانا پروفیشنل اکیډمي له خوا ورکوو. ټاپر اینڈ پوزیشن هولډرز دا یو بینر هم موږ د آنلاین شاګردانو حضوري شاګردانو لپاره چاپو ترڅو دوی په ځان باندې افتخار وکړي، وویاړي او خپل زده کړو ته لا نور هم هڅه وکړي، خواري وکړي، مخکې لاړ شي. او بیا په اخر کې ګراجویشن فراغت چې کله شاګردان فارغیږي بیا موږ ورته همداسې یو شاندار مراسم سره د هغوی فراغت لمانځو ترڅو په راتلونکي کې دوی کومې نورې لاسته راوړنې ژوند لري چې هغې لپاره نور هم دوی انرژي واخلي. پریکټیکل سپیکینګ
شاګردانو باندې کوش معمولا داسې کوو چې عملی شکل باندې دوی سپیکینګ وکړي ځکه چې سپیکینګ باید دوی روان واوسي هم د نجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره په آنلاین او حضوري شکل دواړو باندې کوشش کوو چې بار بار سیمینارونه په میاشت کې یو سیمینار وړاندې کړو خپلو شاګردانو او همدارنګه بهرنیو شاګردانو ته تر څو دوی د انګلیسي مربوط نور داسې ډېر مهم موضوعات دي چې هغې باندې پوه شو معلومات ترلاسه کړي چې بیا موږ ګورو کوم چې په ټولنه کې تکړه او بااستعداده خلک دي هغوی په ډېرو موضوعاتو باندې پوهېږي هغوی راغواړو او تر څو شاګردانو ته سیمینار وړاندې کړي تر څو دوی نور هم نوي ډېر څه سره بلد شي په ټولنه کې دوی ضرورت لري د دې سره چې دغه درس موږ چې آنلاین برنامې خپروو دا د مختلفو ځایونو خپروو چې یو د هغو څخه یوټیوب چینل دی چې موږ خپلې برنامې په یوټیوب چینل کې خپروو چې په دې کې مختلفې برنامې او انشاءالله چې تاسو د انګلیسي مربوط هر رقم ضرورت لرئ زموږ په یوټیوب چینل کې پیدا کولی شئ د آریانا پروفیشنل اکاډمي په نوم باندې چینل دی تاسو کولی شئ چینل ته ورشئ په چینل کې او هغه د خپل ضرورت مطابق څومره موضوعات کې بیسک دي که اډوانس دي او ټول پکې پیدا کړئ انشاءالله یوټیوب چینل د آریانا پروفیشنل اکاډمي په نوم دی فیسبوک پیج زموږ آریانا پروفیشنل اکاډمي دوی سره هم باید تاسو ټول فالو کړئ پیج تر څو موږ نوي هغه زیرې او کوم برنامې موږ لرو چې تاسو د هغې نه خبرېږئ فیسبوک آی ډي د آریانا ډي ایل په نوم باندې ده او که تاسو غواړئ چې موږ سره کنټاکټ وکړئ نو فی الحال لپاره موږ دغه شمارې دي 0 شپږ اویا اته 0 پنځه اویا 0 اویا 259 درې سوه شپېته چې هم واتساپ او هم د ټلیفون لپاره بیا هم واتساپ کې کله که ستونزې مشکلات پیدا کېږي نو انشاءالله کله شماره چې بدلیږي بیا تاسو ته اپډیټ درکول کېږي په موجوده آنلاین پروګرامونو کې موږ دوه ډوله شاګردان لرو افیشل سټوډنټس ان انافیشل سټوډنټس رسمي شاګردان او غیر رسمي شاګردان چې دواړو لپاره موږ بیل بیل شرایط لرو بیا کوم چې رسمي شاګردان دي دوی ته بیا موږ چې کله فارغېږي بیا اسناد هم ورکوو چې دغه اسناد ډیپلوما ټرانسکریپټ دا به د وزارت سره ثبت وي دا چې اکثره شاګردان مطلب دی کې یو شک لري ځکه اکثره آنلاین برنامې بې باوره یا پوره رسیږي نه یا په نیمه کې پاتې کېږي زه به تاسو سره ډاډ لپاره وایم چې الحمدلله وختي ما یادونه وکړه چې په حضوري شکل د 2019 راهیسې موږ خپل فعالیت په ننګرهار ولایت کې پیل کړی دی او دغه لړۍ به انشاءالله غځېږي نور ولایتونو ته هم هیله امید هم دی او په آنلاین شکل باندې تقریبا د یو کال نه زیات وخت زموږ وشو چې موږ آنلاین برنامې تدریسوو الحمدلله اوسه پورې هغه د خلکو سټسفیکشن ښه شته دی یعنی د برنامونه راضي دي او خوشحاله دي الحمدلله درسونه هم ډېر په معیار سره برابر دي او کوم اسناد چې درکول کېږي دغه اسناد به ثبت وي د دولت سره به ثبت وي چې دې لپاره به تاسو ته خیر هغه جواز هم وښایم چې موږ د دولت سره ثبت کوم جواز چې موږ لرو د محسن آریانا پروفیشنل اکاډمي نو الحمدلله تاسو چې کوم اسناد درکول کېږي دغه اسناد به ټول دا به د وزارت سره ثبت وي بیا شاګردان باید دغه درې خبرې نظر کې ونیسي منتلی ایگزامز هره میاشت به دوی ازموینه ورکړي دا چې موږ ډېره اسانتیا راوستلې شاګردانو لپاره کولی شي صرف یو لینک سره که څومره هم کم انټرنیټ دوی ولري کولی شي چې په هغه لینک له لارې دوی ازموینه ورکړي اسایمنټس کوم اسایمنټ کورنۍ دنده چې دوی ته روزمره ورکول کېږي باید خپل اسایمنټس په منظم شکل باندې ترسره کړي او پارټیسپیشن کوم ګروپونه چې برحاله شاګردانو لپاره لرو په ټولو کې باید دوی په دوامداره شکل باندې فعالیت ترسره کړي دا د آنلاین برنامې د انګلیسي تقسیم اوقات ګرامر باید سر نظر الله محسن ساټرډے د شنبې په ورځ باندې ګرامر تدریسیږي زما له خوا نه ریډینګ باید سر نظر الله محسن سنډے د یکشنبې په ورځ بیا ریډینګ درس لري هغه هم زما له خوا نه تدریسیږي د منډه دوشنبه په ورځ باندې وکابلری بای سر سراج الله صافی چې مخکې په اړه معلومات تیر شو کوم جنرال منیجر دی او د انګلیسي استاد دی د دې لخوا نه تاسو وکابلری ټیچ کی او سپیکینګ هم د سر سراج الله صافی لخوا نه د چهارشنبه په ورځ نو موږ وخت یادونه وکړه چې څلور ورځې موږ درس لرو په هفته کې آنلاین شکل ساټرډے سنډے منډے ان وینزډے بیا که تغیرات راځي ان شاء الله هغه به وخت سره تاسو سره شریکیږي د سه شنبه او پنځ شنبه په ورځو کې موږ درسونه نه لرو دا ورځ د لپاره برنامه آنلاین د ترڅو شاګردانو باندې بوج نشي کوم درسونه چې تاسو نه پاتې کیږي هغه باید په دې ورځو کې تکرار کړئ کومه کورنۍ دنده کې پاتې کیږي باید په دې ورځو کې ځان سره تکرار کړئ ترڅو درسونه تاسو جمع نشي ډي آی ټي درس او سی آی ټي د کمپیوټر برنامې چې دی هغه د سر عبدالرحیم سیدی لخوا نه چې مخکې په اړه معلومات تیر شو دا هم په هفته کې څلور ورځې درس وي شنبه یکشنبه دوشنبه او چهارشنبه د اکثره شاګردان پوښتنه کوي تقسیم اوقات ان شاء الله ویډیو کې هم تاسو ته ما غره تشریح کړ او بیا به هم په ګروپ کې او په ویب سایټ لخوا نه تاسو سره شریکیږي ان شاء الله دغه کورنۍ ګروپ چې دی زمونږ درسي ګروپ ډبل لاک دې کې موږ صرف درسونه خپرو دې کې به څوک میسج کولی نشي که د واتساپ له لارې درس وي
د کورنۍ دندو او پوښتنو لپاره تاسو کومه پوښتنه لرئ یا کورنۍ دنده اپلوډوئ د لپاره موږ بل ګروپ لرو هوم ورک اند کوېسچنز چې هغه دا په مشخص وخت کې تاسو ته خلاصیږي په هغه وخت کې تاسو باید خپلې کورنۍ دندې هلته اپلوډ کړئ کومه پوښتنه چې لرئ د درس مربوط هلته باید وکړئ او دریم ګروپ هغه د سپیکینګ پریکټس لپاره دی چې هغه لپاره موږ یو مشخص استاد نیولې تاسو ته هر ورځ یو موضوع درکول کیږي تر څو هغه موضوع باندې تاسو په ګروپ کې سره ډسکشن وکړئ بحث وکړئ او موږ به ان شاء الله لایو ډسکشن هم لرو او وخت په وخت باندې به د ادارې لخوا نه یو نماینده تاسو سره به لایو ډسکشن کوي د برنامې په اړه تاسو نظریات به اوري او ان شاء الله تاسو ایوالویشن به کیږي دا د برنامو په اړه معلومات په اخر کې 4 pearls څلور مرغه لري چې تاسو لپاره ما راخیستلي دي ترڅو تاسو موټیویټ شئ اوله خبره education is the most powerful weapon which you can use to change the world تعلیم تر ټولو طاقتوره اسلحه ده کوم چې ته استعمالولی شي تر څو نړۍ پې چینج کړي ته که غواړې د نړۍ سره مقابله وکړي ته که غواړې چې د نړۍ سره ځان سیال کړي دا به په پوهه علم او تعلیم سره کړي که هغه دنیوي علم دی او که دیني علم دی چې علم در سره یې پوهه ترلاسه کړي ته کولی شي نړۍ چینج کړي لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم په یو نفر په یو ځان سره ټول نړۍ چینج کړه چې هر نفر که دا وغواړي د ځان نه شروع بیا ټولنه کې او په ټوله نړۍ کې یو نفر تغییر راوستلی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښه مثال دی یو نفر په یو ځان سره ټول خلک یې ځان سره کړل نو دا هر څه په څه سره کېږي پوهې سره تعلیم تر ټولو زیاته طاقتوره اسلحه ده د کوم په ذریعه چې ته کولی شي نړۍ چینج کړي دوهمه خبره Every morning you have 2 choices. هر سهار ته 2 اپشن لري. هر سهار چې ته کله 2 خبرې دي. Continue to sleep with your dreams. اوله خبره دا ده چې همداسې ویده پاتې شه د خپلو هیلو او ارمانونو سره. هیلې او ارمانونه ولره د هیلو او ارمانونو سره همداسې ویده شه. دوهم چوایس دوهم انتخاب or wake up and chase. دوهمه خبره دا ده چې ویښ شه او د خپل ګولز او ډریمز چې ته لرې دا ترلاسه کړه. یعنی هر سهار 2 خبرې دي یا خو خپل ارمانونو سره همداسې ویده پاتې شه یا ویښ شه او د خپل ارمانونه ترلاسه کړه په دې پسې هره ورځ هڅه وکړه دریم nobody can go back and start a new beginning هیڅوک هم نشي کولی په ژوند کې بیرته مخکې لاړ شي کوم وخت چې درنه تیر شو دا تیر شو دا لاړ خو but anyone can start today and make a new ending خو هر نفر کولی شي چې نن نه آغاز وکړي او یو نوې خاتمه یو نوې انډینګ ځان ته پرېږدي خپل بګیننګ ته نشي جوړولی چې کوم دنه تیر شو هغه تیر شو راشه اوس خپل انډینګ جوړ کړه نن نه شروع وکړه نن نه اراده وکړه نن نه آغاز واخله او کوم راتلونکی ژوند چې دی دا جوړ کړه دلته به زه یو اضافه خبره به تاسو ته وکړم چې دلته ما هم ذکر کړې هغه دا ده چې کله ژوند کې پرمختګ غواړې خپل ځان د خپل ځان سره مقایسه کړه وګوره پرون وګوره نن د پرون د ورځې نه نن تا څومره تغییر کړی دی که د پرون ورځې نه نن تا کې مثبت تغییر راغلی دی ته د کامیابۍ په لور باندې روان یې نورو خلکو سره ځان مه مقایسه کوه ځکه ستا ژوند او د نورو خلکو ژوند دا سره مختلف دی خپل ځان د خپل ځان سره مقایسه کړه د خپل تیر ژوند سره چې د تیر ژوند په پرتله اوس تا څومره پرمختګ کړی دی راځم څلورمې خبرې ته ډونټ بی د سیم یو رقم مه پاتې کېږه یو رقم موسه بی بیرر بهتره اوسه نن چې څنګه یې سبا باید داسې نه څنګه یې د نن نه باید ته بهتره اوسېږې تر تشویق لپاره مې تاسو سره شریک کړئ هر یو چې ستاسو خوښئ دا راواخلئ په خپل ژوند کې عملي کړئ او د پرمختګ په لور روان شئ and finally the end اوس که تاسو سره نور داسې کوم پوښتنې موضوعات چې تاسو باید موږ سره شریک کړئ نو موږ تاسو خدمت کیو او تاسو کولی شئ خپل موضوعات فیسبوک له لارې موږ سره شریک کړئ میسنجر په کمنټونو کې میسنجر له لارې موږ سره شریک کړئ په میسجو کې واتساپ له لارې موږ سره شریک کړئ حتی یوټیوب چینل کې په کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ موږ سره خپل پوښتنې او نظریات شریک کړئ یو ځای به ځو مخکې انشاءالله پرمختګ به کوو اکثر زده کوونکي چې زموږ برنامو ته راځي ډېرې داسې چې هغه یو ډېره لیوالتیا لري چې هغه څه چې زه ورته ضرورت لرم انګلیسي کمپیوټر دی یا نورې برنامې چې ما مخکې یادونه وکړه چې زه زده کړم
هیله ورزو صرف و د ام دی پسې ګرځي بس کاغه نارینه یو که ښځینه ځینې نفر بیا داسې ګوري څه روان دي څه حالات دي څه کیسې دي هغه چې صرف حالات ګوري او چپ پاتې کېږي دا هم ښه خبره ده ځینې بیا داسې مزاحمت کوي مزاحمت جوړوي صرف د دې لپاره راځي یو نفر ته میسج وکړه بل نفر ته میسج وکړه یو نفر نو انشاءالله دغه حال څه مونږ ډېر جدي تعقیبوو مخکې د دې نه چې مونږ یې تعقیب کړو نو تاسو باید داسې وکړئ چې هر یو نفر خپل ژوند کې هر کار چې شروع کوئ یو هدف وټاکه دغه چې ته راځي ګروپونو ته او صرف یو چاته مزاحمت کې او خپل وخت ضایع کړي پسې زه مطمئن یم چې ډېر بهترین کارونه تاسو کولی شئ په ژوند که هیڅ هم نشئ کولی چټ آرام کښېنئ ذکر خو به وکړئ یو ثواب نه خو به برخمن شي نو پر ضد د دې چې مونږه منفي اړخ ته فکرونه بوزو او په عبث شیانو کې ځان مصرفه کوو هدف ځان ته وټاکه هماغه هدف پسې لاړ شي انشاءالله ته په ژوند کې کامیاب یې دا د برنامې تش دی د اوس لپاره تاسو ټول الله تعالی باندې سپارم ښه وخت ښې چارې د بیا لیدلو په هیله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته